راځي چې دوام ورکړو خو صبر وکړئ. همدلته غواړم تاسو ته هغه فورمول همدا اوس نه وایم چې تاسو څنګه کولی شئ چې ژبه زده کړئ. Bonjour les amis, bienvenue sur une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. سلامونه ملګرو، ښه راغلاست. هیله ده چې روغ او جوړه د صحت په جامو کې به پټ یاست. راځئ چې نن په دې ویډیو کې زه تاسو ته یو فورمول وښیم. هغه فورمول څه دی؟ موږ څه وکړو چې ژبه مو زده شي. په دې ویډیو کې به دغه فورمول هم زده کړو او د دې ترڅنګ به د فرانسوي ژبې په څلورو نورو موضوع باندې هم بحث وکړو چې هغه به les moments de la journée, les jours de la semaine, les mois de l'année et les saisons de l'année. نن به په دې ویډیو کې په څلورو موضوع باندې بحث وکړو چې هغه به د ورځې د وختونو نومونه وي، د اونۍ د ورځې د نومونه به وي، د کال د میاشتو نومونه او د کال د څلورو فصلونو نومونه به زده کړو. د ویډیو تر پایه راسره پاتې شئ. راځئ چې دوام ورکړو خو صبر وکړئ. همدلته غواړم تاسو ته هغه فورمول همدا اوس نه وایم چې تاسو څنګه کولی شئ چې ژبه زده کړئ. همدا اوس ویډیو همدلته ودروئ، قلم او کتابچه مو راواخلئ او د یاداشت لپاره کښینئ، ځکه چې کله چې تاسو غواړئ یو څه زده کړئ نو باید ولیکئ. دا یوه پخه خبره ده چې وایي له یوې غښتلې او قوي حافظې نه یو ضعیفه او بیکاره نوټ غوره دی. نو کله چې خبره دا رقم ته نو موږ باید څه وکړو چې نوټ ونیسو له ځان سره. کله چې تاسو غواړئ یو ویډیو ګورئ، یو درس ګورئ، یو بل څه هر څه چې اوسېږي تاسو غواړئ زده کړئ نو لومړی هغه ویډیو یا هغه درس یا هغه هر څه چې اوسېږي هغه له ځان سره نوټ لیکئ. ځکه که دا ویډیو ته راوس وګورئ نو یو څو شېبې وروسته دا بېرته له یاده وځي. خو که چېرته ته دا ویډیو وګورئ او همدغه درس ته له ځان سره نوټ ونیسئ چې 3 ځلې 4 ځلې تکرار کړئ له ځان سره، که دې بیا له یاده وځي بیا بېرته ځي هغه کتابچه دې ګوري، هغه نوټ دې ګوري. په ډېر راحت ډول سره دا کولی شي ذهن کې ځای ونیسي او پاتې شي، د تل لپاره هیڅ به له یاده نه وځي. ښه نو اوس راځئ چې دغه موضوع په ګډه زده کړو. ښه ملګرو، راځئ چې نن د فرانسوي ژبې دغه څلور موضوع زده کړو. لومړی موضوع به les moments de la journée. les moments de la journée یعنې د ورځې د وختونو نومونه وي. دوهمه les jours de la semaine. les jours de la semaine یعنې د اونۍ د ورځو نومونه. les 12 mois de l'année. les 12 mois de l'année یعنې د میاشت د کال د 12 میاشتو نومونه به وي. او له هغې وروسته څلورم یو به les 4 saisons de l'année. د کال 4 سیزنونه یعنې فصلونه به زده کړو. راځئ چې لومړی برخه یې تشریح کړو. لومړی les moments de la journée. les moments de la journée همغه چې مخکې مې ویل د ورځې د وختونو نومونه. le jour, le jour, la nuit, la nuit. le jour ورځې ته ویل کېږي، la nuit شپې ته ویل کېږي. لومړی خو تر ټولو اړین همدغه دوه دي چې ورځ او شپه ده. لومړی ورځ، دوهم شپه. le jour, la nuit. le jour, la nuit دا د شپې او ورځې نوم شو. او le matin, le matin, le matin سهار ته ویل کېږي چې à 1h à 2h د یوې بجې نه د شپې، یعنې د کله چې شپه د یوې بجې نه واوړي نور په سهار حسابېږي تر غرمې 12 پورې، دا په سهار حسابېږي. le matin ویلی شو. او le midi, le midi, le midi چې د غرمې ته ویل کېږي چې 12 بجې ده. 12h, 12h یعنې غرمه د میدي ورته ویل کېږي. l'après-midi, l'après-midi, l'après-midi چې د ماسپښین ته ویل کېږي یعنې د غرمې نه وروسته. à 12h à 18h. د فرانسوي ژبې ساعت چې دی دلته مو فکر وي چې کله موږ تاسې په پښتو کې یا په افغانستان کې یا په نورو هېوادونو کې اوسېږو وایو چې د ماسپښین 2 بجې دي او د شپې 2 بجې دي، یا د سهار 6 بجې دي یا د ماښام 6 بجې دي. خو موږ دلته دا ډول نه وایو. دلته په فرانسه کې اکثره خلک، ډیری خلک یعنې ساعت په 4 ساعتونو باندې وایي، یعنې په 4 ساعته د 4 ساعته په بڼه باندې ساعت وایي. نو دې ته مو فکر وي ډېر چې دلته څوک 6 بجې نه وایي، دلته وایي 18 بجې دي. چې اوس ماسپښین چې کوم دی هغه د 12 بجو نه تر 18 بجو پورې دا ماسپښین دی. او بل le soir, le soir, le soir چې دی مازدیګر یا ماښام ته ویل کېږي. خو ځکه مازدیګر یا ماښام ته ویل کېږي چې
à 18h et à 24h چې دا د 18 بجو نه تر 40 بجو پورې دغه ته لوسواغ ویل کیږي چې 40 بجې نور شپه ده یعنی دغه ته لو نوی ویل کیږي لو نوی په بخښنې سره لو مینوي ویل کیږي لو مینوي یعنی نیمه شپه پخه شپه 40 بجو ته ویل کیږي چې 40 بجو نه وروسته نور بیا یوه بجه کیږي چې هغه د سهار یوه بجه ده نو همدې لپاره دې ته ماښام هم ویل کیږي او مازدیګر هم ویل کیږي ښه ملګرو دا و د ورځې د وختونو تشریح راځئ چې بله برخه هم په ګډه تشریح کړو ښه ملګرو دوهمه برخه les jours de la semaine les jours de la semaine les jours de la semaine یعنی د ورځې د اونۍ د ورځو نومونه لاندی چې دی د اونۍ لومړۍ ورځ د کار د پیل لومړۍ ورځ دی چې ورته لاندی ویل کیږي خو په پښتو کې یا په دری کې ورته دوشنبه ویل کیږي دوشنبه چې دلته په فرانسه کې د اونۍ لومړۍ ورځ دوشنبه ده او مغدی چې دی د اونۍ دوهمه ورځ یعنی سه شنبه mercredi چهارشنبه ته ویل کیږي jeudi پنجشنبه ته ویل کیږي او vendredi جمعې ته ویل کیږي samedi شنبه ته ویل کیږي او dimanche یکشنبه ته ویل کیږي لو ویکند چې د دغو دوه ورځو ته ویل کیږي یعنی رخصتي دواړو ورځو ته لو ویکند هم ویل کیږي خو لو ویکند د فرانسوي ژبې یوه جمله نه ده دا د انګلیسي ژبې ده خو په فرانسوي ژبه کې هم کاریږي ښه اوس راځئ چې بله برخه هم تشریح کړو les mois de l'année il y a 12 mois de l'année د کال د میاشتو نومونه چې 12 میاشتې په کال کې دي هغه لومړی میاشته ژانویه دوهمه میاشت فوریه دریمه میاشت مارس څلورمه میاشت اپریل پنځمه میاشت می شپږمه میاشت ژوان اوومه میاشت ژویه اتمه میاشت اوت نهمه میاشت سپتامبر لسمه میاشت اکتبر یولسمه میاشت نوامبر دولسمه میاشت دسامبر ښه ملګرو دا و د میاشتو د نومونو تشریح اوس راځئ چې آخري برخه هم په ګډه تشریح کړو les 4 saisons de l'année یعنی د کال د څلورو موسمونو څلورو فصلونو نومونه لومړی فصل لو printemps پسرلی ته ویل کیږي خو په یاد مو وي چې په فرانسه کې د کال لومړی فصل چې کوم printemps دی یعنی پسرلی دی د کال په سر کې نه پیل کیږي یعنی د کال لومړی میاشت سره نه پیل کیږي دا چې کومه میاشتې کومو فصلونو پورې اړوند دي دا ما یوه بله ویډیو جوړه کړې وه کولی شئ تاسې هغه هم وګورئ ترڅو په دې موضوع باندې هم سرلاس شي اوس لو printemps چې دا پسرلي ته ویل کیږي او دوهم لیته چې دی اوړي ته ویل کیږي او لوتون چې دی مني ته ویل کیږي او څلورم فصل لیور چې دی ژمي ته ویل کیږي چې همدا اوس موږ د ژمي په موسم کې یو یعنی موږ اوسنی سیزن چې دی لیور
ښه ملګرو دا و تر دې ځایه د دغو څلور موضوع تشریح هیله ده چې زده شوي به مو وي او نوټ به مو هم لیکلی وي نوټ مو له یاده ونه وځي چې دا ډیر ضرور دی ښه ملګرو لکه څنګه چې تاسو ولیدل په دې ویډیو کې موږ څلور هغه موضوع زده کړې چې د فرانسوي ژبې په اړه وي نو هیله ده چې زده شوي به مو وي او نوټ به مو هم لیکلی وي او نن تاسو باید په دې ویډیو کې په کومنټ کې راته ولیکئ چې دغه ویډیو تاسو په کوم فصل کې په کوم وخت کې مو لیدلی دی د ورځې په کوم وخت کې مو لیدلی دی د اونۍ کومه ورځ دی او کوم فصل دی یا کومه میاشت هم ورسره ولیکئ دا به ډېره ښه وي د څلورو موضوعونه چې موږ خبرې وکړلې یوه جمله تاسې ولیکئ او په کومنټ کې د دې لپاره چې زه پوه شم تاسې هم یو څه زده کړي دي او له ما سره یو ځای مخکې روان یاست دا ما ته خاص انرژي راکوي زه خوشحالیږم چې تاسو ما ته په فرانسوي ژبه کومنټ وکئ او هلته راته یو څه ولیکئ چې هر څه مو زړه وي نو ویې لیکئ دا بس تاسو لپاره نن تمرین وي د نورو ویډیوګانو لپاره به انشاءالله موږ نور تمرینونه هم لرو خو د نن ویډیو دغه تمرین تاسو ترسره کړئ نو تر بلې ویډیو هم په لاس سپارم ښې چارې ښه وختونه د الله په امان